رقم ویلیو وګورئ تاسو سره ټیبل موجود دی صحیح ده رزلټ هم ویلی ښه ګورئ اوس اپډیټ ته وګورئ صحیح ده او اپډیټ او ډیلیټ باندې به لږ کار وکړو زه به دا کنیکټ کړم دا به یو ټیبل راوالم د بیټري نه یا د بیټري نه به راوالم کمپیوټرز کې به دا ایډیټ کړو صحیح شو اوس دې باندې سکیوري چلول لپاره یې راځو وایم چې ما سره اول ټول سلیکټ کوم چې وی ګورم سلیکټ آل فرام کمپیوټرز نه صحیح ده ایگزیکیوټ کمپیوټر نه ټول را سره کوي صحیح ده زه ورته وایم چې سلیکټ آل فرام خدا هم ویډیو کنه اوس وایي چې یاره په دې کې ما ته دا ډیل څه دی دا ډیل راته بدل کړه دا ډیل نه دی بل شی صحیح ده نو دې لپاره به اپډیټ کیږي تاسو راغوي صحیح ده اپډیټ به ولیکئ کیورډ او بیا به د ټیبل نوم ورکړئ صحیح ده ټیبل نوم دی موږ سره کمپیوټرز صحیح ده سیټ نیم ګوره نیم دا ګورئ دا نیم سیټ نیم is equal to single quote چې سره انټل کور ټو ډو سره صحیح ده دې طریقې صحیح شو او ویر صحیح ده کنه کمپیوټر آی ډي صحیح ده ویر کمپیوټر is equal to چې سره وي 1 سره وي نو سلیکټ کا او اپډیټ کا اپډیټ صحیح ده اوس کته چیرته سلیکټ کې هغه به دغه نه ډیل باندې هغه به انټل کور 3 ډو ته تللی صحیح ده نو په دې طریقې سره اپډیشن تاسو کوئ شي اوس یو بل رقم اپډیټ چې ویرا اپډیټ کراته چیرته ځکه مې ونیوله چې دلته که زه د ټیبل ډیزاین ته راشم صحیح ده نو دا ما چی کې اغسته ده په ټیکس کې مې نه ده اغسته په ټیکس کې مې اغسته نو اوس کله چې تا په انټیجر کې اغسته کته سنگل کوډ ورکې ورکولې شي صحیح ده خو که په ان وار چار کې ورکې او سنگل کوډ نه بغیر ورکې به نه حاصل شي صحیح ده انټیجر سره کته چې ته سنگل کوډ ورکې مخلي به او که سنگل کوډ ورنه کې مخلي به صحیح ده واخلي ډایرک ګوره ځکه چې دا تاسو سره څنګه ده دا در سره انټیجر دی ګوري او کچیرته ته ان وار 4 د دلته سلیکټ کړی ورته صحیح ده او بیا د سنگل کوډ نه بغیر هم دسی ورکې وي نه صحیح ده اپډیټ کمپیوټرز سیټ ماډل از ایکوال ټو چې سره ماته سیټ کا دا د انټل آینټ 01 صحیح ده ویر کمپیوټر آی ډي سنگل کوټ چې سره وي د 2 سره وي صحیح ده یا 1 سره وي کلیک کا ون رو افیکټډ او ایگزیکیوټ کا او اتوماتیک راځي صحیح ده چې لکه په دې کې موږ ګوره دلته راوستو چې سیټ ماډل د دې سره انټ دا مور سره صحیح ده اوس ته غواړې چې یاره څه دغه ډیلیټ کړي یو ریکارډ ډیلیټ کړي نو ته ورته چې ډیلیټ فرام ټیبل کمپیوټر صحیح ده ویر کمپیوټر آی ډي از ایکوال ټو چې سره وي 2 سره وي 2 نمبر کمپیوټر ته ډیلیټ کړه انټل چپسیټ دی یا ورته 1 چې شه دی یو ریکارډ به ډیلیټ کړي نو ایگزیکیوټ او بیا دلته ایگزیکیوټ نو هغه یو ریکارډ ډیلیټ شو 1 ډیلیټ شو 2 3 پاتې صحیح ده ته چې را ډیلیټ فرام کمپیوټرز ویر نیم از ایکوال ټو سنگل کوډ چې سره وي چپسیټ سره وي صحیح ده چپسیټ والا چې کوم دي دا راته ډیلیټ کړه ایگزیکیوټ ون رو افیکټډ او دلته کلیک کا سلیکټ کا او ایگزیکیوټ کا نو ګوره کمپیوټر چې کوم و ډیلیټ شو صحیح ده چپسیټ چې و ډیلیټ شو پوه شو ډیلیټ معنی فقط یوازې نیم چې ډیلیټ او څنګه نیم لکه دا کالم چې مکمل ډیلیټ ویم اوس ته اوس ګورئ بل په دې خو شو چې ډیلیټ او اپډیټ څنګه کوو صحیح ده کنه اوس بل خبره ته راځو الټر ته یو سړی وایي چې دا کالم وکړه راته ایډیټینګ وکړه یا بل شی وکړه یو کس وایي چې یو نوې کالم راته اډ کا ایکسپایر ډیټ هم راته اډ کا
صحیح ده. نو تاسو به دا ټیبل یو ځل ایډیټ کوئ. د ایډیټ لپاره به چی لګو؟ الټر به لګو. سر الټر کمپیوټر. صحیح ده. الټر ټیبل کمپیوټرز، ټیبل کمپیوټرز. صحیح ده. ایټ کمپیوټر ایکسپایر ډیټ، ایکسپایر ډیټ ګوره ایکسپایر ډیټ. صحیح ده. ایټ ایکسپایر ډیټ په سی باندې په ان وار 4 باندې. صحیح ده. به سلیکټ کا نه کیږي. ان وار 4 په ځای وچی ور کې ویلیو به ور کې چې سلويغ دانې د پکې راشي د دینه مخ کې به ان وار 4. صحیح ده کنه؟ ان وار 4 او به بل درشي ایگزیکیوټ به کې ګوره کمانډ کمپلیټډ سکسسفل. اوس په دې کلیک کا ایگزیکیوټ کا یو کالم اضافه شو. اوس که چیرته په دې کې ته ویلیو راوړي انسرټ انټو کمپیوټرز. صحیح ده. ویر insert into computers values. صحیح ده. او ویلیو کې به ورته ورکړي چې یاره اپډیټ کوو به کنه. اوس یو ریکارډ راوړو مکمل ریکارډ ولا نو موږ باید اپډیټ ولګو کنه. صحیح ده. اپډیټ څه شی ټیبل نوم شي او کمپیوټرز. صحیح ده. او ورته وایي چې یاره دلته څه وکړه سیټ ایکسپایر ډیټ. ایکسپایر نه راغلی. ول نه راغلی. زه به دلته راشم او دا به رایټ کلیک سره څنګه کوم ایډیټ به کوم یو ځل به چیک کوم دا نه راغلی. صحیح ده. نو یو ځل بلته کلیک کو ریفریش به. صحیح ده. اوس به رایټ کلیک سره څنګه کو ایډیټ کو یا دا کلوز کو او د ډیزاین ته بری شو کمپیوټرز کې رایټ کلیک کلوز. صحیح ده. او رایټ کلیک ډیزاین دب کی ځای شو. صحیح ده. نو اوس که زه ورته وایم چې یاره ما ته اپډیټ کا ټیبل کم ټیبل کمپیوټرز ټیبل. صحیح ده. ایټ سیټ څه شی راته سیټ کا ایکسپایر ډیټ. صحیح ده. سیټ ایکسپایر ډیټ از ایکول ټو سنگل کوټ د دې سره. صحیح ده. 2001 او به دا نه بعد سلیکټ او به دا نه بعد ایگزیکیوټ دوارو افیکټډ. صحیح ده. نو به دا نه بعد ایگزیکیوټ. صحیح ده کنه؟ ولې دلته صرف د دواړو ته هماغه یو ډیټا ساین شو ځکه چې موږ ورته دواړه ویلو. صحیح ده. که زه ورته وایم چې د یو ته بدل کړو ور به کې اپډیټ کمپیوټر ټیبل. صحیح ده. سیټ ایکسپایر ډیټ از ایکول ټو سنگل کوټ چې سره وي د دې ډیټ سره. صحیح ده. ویر کمپیوټر آی ډي از ایکول ټو سنگل کوټ چې سره وي د 4 سره. 4 والا ته دا ډیټ ور ایډ د 4 والا اوس دا ډیټ دی کنه. ته دا ایگزیکیوټ کی او اوس دلته راشي دا ویو کې ایگزیکیوټ 4 والا ته به دا ډیټ. صحیح ده. پوه شئ مطلب باندې په الټر باندې پوه شئ. الټر ټیبل. صحیح ده. کمپیوټر چې هر ټیبل ایډ کوئ کمپیوټرز او ایډ کالم نیم به ورکوي. صحیح ده. مطلب جنریشن به ورکوي جنریشن. صحیح ده. 25 کې علامه وار 4 کې علامه ویریس کریکټرز چې کوم دي. صحیح ده. او 4 نو دلته کلیک کا او ایگزیکیوټ کا. صحیح ده. کمانډ کمپلیټډ سکسسفل او دلته کلیک کا او ایگزیکیوټ کا یو بل پکې جنریشن ایډ. صحیح ده. کوز ډیلیټ کې. صحیح ده. نو الټر به بیا ولګي هغه ایډیټ دی کنه. الټر ټیبل کمپیوټرز. صحیح ده. او دا چې ډیلیټ جنریشن. صحیح ده. مطلب چې کا جنریشن ډیلیټ نو ما ته وایي چې انکریکټ سنټیکس نو ډیلیټ ته ګورو ډیلیټ دلته به راشي الټر ټیبل کمپیوټرز او ډراپ څه شی جنریشن. صحیح شو. لا راغلی نه دی ځکه نه کېږي. کم وخت کې به راځي کله چې ته دا کلوز کړي بیا راشي او بیا ډیزاین ته راشي بیا به راځي. اوس که ته جنریشن ډیلیټ کړې نو سلیکټ یې کړه او ډیلیټ یې کړه ډیلیټ کېږي. به ګوره یو بل ډیلیټ کوو الټر ټیبل کمپیوټرز صحیح ده. او ډراپ ایکسپایر ډیټ ایگزیکیوټ
ټول به یو ځل کلوز کو بیا به رانو صحیح ده کلوز آل بټ دس کلوز نو صحیح ده په دې به کلیک کو ریفریش به صحیح ده او نیو کیوري الټر ټیبل څه شي کوم ټیبل کمپیوټرز ټیبل صحیح ده الټر ټیبل کمپیوټرز اور دوی کو چې ډراپ څه شي مازر ډراپ کا جنریشن بعد سلیکټ ایگزیکیوټ او بیا ورته وایي چې کوم څه شی دی وارچار دی دا به موږ سپیسیفای او 40 یو بل نه به اوس ډیلیټ مرضی ټیبل دی ښه ځکه نه ډیلیټ کېږي ګوره د کمپیوټر دلته ریلیشنشپ دی د نورو سره که نه صحیح ده که نه د کمپیوټر ریلیشنشپ دی د نورو سره ځکه نه ډیلیټ کېږي که لیبارټري ته راشو لیبارټري کې داسې ټیبل ګورو چې د هغې ریلیشنشپ یو شي سره نه وي لکه د کوم ټیبل ریلیشنشپ نشته د ټولو شته دی که نه زه به رایټ ټیک یو نیو ټیبل والم د لیبارټري نه صحیح ده دې کې به ورکړم آی ډي انټیجر نیم انټیجر نه په ان وارچار کې او ایډرس په ان وارچار کې کنټرول اس اور ګوچې آی ډي صحیح ده نو که ته اوس راشي نیو کیوري ده اور ته چې سلیکټ آل فرام آی ډي نو بیا به ته ایگزیکیوټ کنټرول به سلیکټ کېږي صحیح ده که دا کې نو آلټر کا ټیبل آی ډي صحیح ده ډراپ شی راته ډراپ کا نیم راته ډراپ صحیح ده ایگزیکیوټ could not drop constraint see the previous error delete name ड्राप क्यूरी वो चलाوي صحیح ده الټر ټیبل به ولګوي صحیح ده او بیا ورته ولګوي ډراپ او بیا به د هغې نه بعد ورکوي چې به ورته ورکوي کالم نیم به ورکوي صحیح ده ډراپ کالم نه نه اخو ریکارډ ها نه 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 ډایرکټ ډراپ دی همدا کیوري وچلوي کار کوي صحیح ده ها اوس که چېرته ته غواړې نور ایډیټینګ پکې راوړي څه نیم میمې چینج کړي صحیح ده نو ته کولی شي نو الټر د کمانډ ته لارې صحیح ده لکه ته الټر لګې الټر ټیبل او یو کنسټنټ ورته ایډ کړې که په دې ته وګورې دلته موږ پرایمري کې نه ده سیټ کړي نو دلته ته کولی شي چې یو کنسټنټ هم ولګې الټر ټیبل آی ډي صحیح ده ایډ کنسټنټ دا پرایمري کې خپل یو کنسټنټ دی که صحیح ده او کم کنسټنټ پی کې انډرسکور پرایمري کې صحیح ده او کم ځای ته ما ته پرایمري کې کنسټنټ ولګاو پرایمري کې کنسټنټ په څه معنی راته ولګاو په آی ډي معنی راته ولګاو نو ګورو آی ډي ده که نه صحیح ده نو بیا به دا سلیکټ کړي چې آی ډي دا در سره چې انټیجر دی صحیح شو دا به سلیکټ کړي ایگزیکیوټ به کړي نو په دې معنی ورلګي پرایمري کې کنسټنټ نه لیبل دا ګوره دې نه به چیک لرې کړي کنټرول اس به کړي په دې به کلیک کړي او بیا به ورته ایگزیکیوټ کړي صحیح ده نه کېږي هغسې چې کله نه لی بیا نه کېږي دا به اوس ایگزیکیوټ کړي ګوره په دې به پرایمري کې لګېدلي کلوز او بیا اوپن آی ډي به ډیزاین ته لاړ شي هلته به ایډ شي صحیح شو پوه شئ مطلب باندې نو په دې طریقې سره تاسو اپډیټ او ډیلیټ او الټر استعمالولی شي بس دی که نور مخکې لاړ شو ښه اوس دا خو وشو صحیح ده اوس په دې پسې یو بل شی چې دی هغه موږ سره ویو ده کیوریانو کې خو لګیا وي خو مطلب یو ویو کار کوي صحیح ده که تاسو چېرته وګورئ دلته موږ سره ټیبل پروت دی د پیشنټ ټیبل صحیح ده او په دې پیشنټ ټیبل کې که تاسو وګورئ موږ وایو چې داسې یو ویو جوړه کړو چې پیشنټ نیم او دا د موبایل نمبر پیشنټ نیم موبایل نمبر پیشنټ نیم موبایل نمبر صحیح ده داسې یو سمري جوړه کړو یو ویو جوړه کړو نو دا لپاره به موږ چې استعمالو ویوز به استعمالو یو ټیبل دی صحیح ده یو ویو ده نو اوس کله په دې کلیک کو نیو ویو والو نو دلته به تا خپل ټیبل ایډ کړي چې کوم ټیبل نه ویو جوړوي زه به پیشنټ ایډ کوم صحیح ده ایډ او کلوز نو دلته به ورکړم پیشنټ آی ډي نیم او فون نمبر دی راته راشي صحیح ده بیا به د هغې نه بعد تاسو ده کنټرول سره سیف کړئ زه ورته وایم چې یاره پیشنټ انډرسکور ویو صحیح ده که نه اوس که ته وایې چې یاره زه وګورم چې د کم پیشنټ نمبر کوم دی په پیشنټ ټیبل کې خو ډېر زیات ریکارډونه دي صحیح ده زما صرف د پیشنټ د هغه ریکارډ پکار دی د موبایل نو ویو ته راشي یو ویو در سره جوړه شوې د پیشنټ انډرسکور ویو صحیح ده
رائټ کلیک به والی او ایډیټ به واخلئ نو خپله یې درته ښیي پیشنټ آی ډي نیم او فون نمبر پیشنټ آی ډي نیم او فون نمبر دا د څه دپاره استعمالیږي ګورئ ورته کلوز صحیح ده رائټ کلیک وکړه نیو ټیبل جوړ کا یا نیو ټیبل مو جوړه او د پیشنټ نه وروسته بل ټیبل چې شی دی موږ سره د فیس ټیبل دی صحیح ده که زه هم چې داسې یو ویو هم داسې جوړه کړم چې پیشنټ نیم راته وښیي او فیس یې څومره دی هغه راته وښیي صحیح ده نو دې دپاره به تاسو څه کوئ پیشنټ نیم خو دې کې تیار شته دی ضرورت هېڅ نشته دی چې موږ جوړو صحیح ده اسانه جوړېږي زه هم چې د دوه ټیبلو نه ویو جوړه کړم لکه نیو ټیبل علمه صحیح ده او دا نه بعد ورکوم کسٹمر آی ډي او نیم صحیح شو کنټرول اس او ورکوم کسٹمر صحیح ده کنه به نیو ټیبل علمه او ورکوم چې آرډر آی ډي انټیجر او کسٹمر نیم او ټوټل اماونٹ صحیح ده انټیجر کنټرول اس او بیا نه بعد کسٹمر انډرسکور اماونٹ صحیح ده کنه اوس دا تاسو کلوز کړئ کلوز صحیح ده دلته ویو ته راشي او نه ویو جوړه کړئ نیو ویو صحیح ده کسٹمر ټیبل دی او کسٹمر ویو ټیبل دی دواړه ټیبله به راوالي صحیح ده جواب بیا به کسٹمر آی ډي راوالي او کسٹمر نیم به راوالي یعنې کسٹمر آی ډي راخلم ما سره صحیح ده او دا نه بعد ټوټل اماونټ د دې راواخله پوه شئ مطلب باندې چې ټوټل اماونټ دې راواستو کنټرول یې سې کړه پوه شئ دلته ورکړه چې کسٹمر انډرسکور اماونټ انډرسکور ویو صحیح شو نو اوس که ته چېرته راشي ویو والي دلته ایډیټ کې هم دا ویو خپله درته ښایي چې یو نیم دی یو ټوټل اماونټ دی صحیح ده که نه اوس دا به کوم وخت کې کار کوي یو خو کسٹمر ټیبل یې چې کې ته خپله انټري کړې رائټ کلیک انټري به کې وکړه کسٹمر آی ډي 1 جان دی کسٹمر آی ډي 2 خان دی کسٹمر آی ډي 3 سلیم دی کسٹمر آی ډي 4 سلام صحیح ده اوس خو به دې د پیسو انټري هم ته کوې که نه چې کم باندې څومره مال خرڅ شوی صحیح ده نو دلته به ته ورکوې چې یاره آرډر آی ډي 1 او هغې نه به ټوټل اماونټ دومره 2 ټوټل اماونټ دومره صحیح ده نو اوس به ته راشي دلته به څه وکړي دا ویو به ریفرش کړي صحیح ده خو دې ټولو کې دا راغی پرایمري کی او فارن کی کانسټنټ او ریلیشنشپ ته کله جوړ کې بیا به دا صحیح راځي هر یو ته خپلې پیسې ښیي صحیح ده کم وخت کې اوس دې کې که تاسو د اماونټ ټیبل کې تاسو وګورئ نو په اماونټ ټیبل کې موږ دا نه دي انټر کړي چې یاره دا کم آی ډي کم کس ته دومره پیسو مال ورکړل شوی صحیح ده که نه نو دلته به تاسو یو ډیزاین والی دم دي ډیزاین نه بعد به تاسو دلته یو دغه ایډ کړئ کسٹمر آی ډي یعنې چا ته دا پیسې چا نه پیسې اخیستل شوي دي صحیح ده بیا به رائټ کلیک نیو ویو واخلئ او نیو ویو کې به تاسو والی کسٹمر اماونټ ټیبل او کلوز به کوئ یاره کسٹمر آی ډي او کسٹمر اماونټ ټیبل راواله کنټرول اس کسٹمر انډرسکور ډبلیو یا وی نو اوس راشه کسٹمر انډرسکور ویو ایډیټ کا پام دې دی اوس داسې راغی اوس راشه انټر کا په کسٹمر کې پیسې انټر کا په اماونټ کې دې کې انټر کا 1 کسٹمر دومره صحیح ده او کسٹمر ویو څنګه کا ریفریش کا پام دې دی ریلیشنشپ به جوړاو کنه چې یعنی کله مونږ 1 to many ریلیشنشپ جوړ کړو بیا به دلته راځي صحیح ده دلته به نوم ښیي او دلته به آی ډي ښیي پیسې ښیي څومره پیسې پوه شئ مطلب باندې نو ویو دې دپاره استعمالیږي لکه کله چې مونږ بیا سمري جوړو صحیح ده اوس یو ټیبل کې خو در سره پیسې یي که نه چې یعنې کم کسټمر څومره مال وړی دی څومره روپۍ وړی دی وغیره وغیره نو هغه دپاره بیا مونږ یو ویو جوړو صحیح ده بس دی نو د یو څو ورځې کار بیا پکې نور